السلام علیکم مشرانو کشرانو د زما غږ چې څوک اوري نو ټولو پښتنو ته ما طرف نه هرکلی وایم او سلامونه نیکې هیلې. او دا ګورئ ښه کوئ، دا بدو نه پرهیز کوئ، پال نیسئ. او شیطان دې دوکه کړي انسان بیا وروستې دغه انسان ستا په هغه بد خپل ژړوي. لږ د سړی فکر کي او الله په کړو د صبر کی. غربت په ټوله دنیا دی، که بادشاه دی غریب دی او که ګدا دی غریب دی، دا دوه ورځې ژوند دی، دا پار چا تیریږي. دا دنیا د غربت سره تړلې ده. او الحمدلله مسلمان ټول مالدار دی، ولې چې نام یې د اسلام ورکړی. اسلام غریب نه دی، اسلام مالدار دی، بختور دی، جنت دی او محبت دی. او یهود کافران به په هغه دنیا او په دا دنیا ذلیل او رسوا وي. او کوشش کوي زه اشغار سره پیش کوم چې خوښه لوړم وګرځي. مننه یارانو. که یې ژوند ډیر دراز یوه ورځ به سر خوري، که یې ژوند وي ډیر دراز یوه ورځ به سر خوري. که د مرګ پیاله دا د مرګ پیاله به هر یو سکندر خوري. که یې ژوند وي ډیر دراز یوه ورځ به سر خوري، دا د مرګ پیاله به هر یو سکندر خوري. دا د ځمکې په پاس مخلوق نه خبر نه وي، دا د ځمکې پاس مخلوق نه خبر نه وي، کوم مخلوق چې ذخیرې د سمندر خوري. دا د ځمکې پاس مخلوق نه خبر نه وي، کوم مخلوق چې ذخیرې د سمندر خوري. چې په سیل د چنغوس کله په نخروزي، چې په سیل د چنغوس کله په نخروزي، هغه حسن نه خوندونه مازدیګر خوري. هغه حسن نه خوندونه مازدیګر خوري چې بې فکره د غرور په ګدۍ ناست وي. چې بې فکره د غرور په ګدۍ ناست وي، ډیر مې ولیدل هغه خلق نظر خوري. ډیر مې ولیدل هغه خلق نظر خوري. ما خیالي و چاته لاس نیولی نه دی، ما خیالي و چاته لاس نیولی نه دی، اکثر پلار نیکه ګټلې بختور خوري. اکثر پلار نیکه ګټلې بختور خوري. مننه یارانو دوستانو، شاد و آباد مو غواړم. ما په دعا کې یاد لرئ د مرګ شپې ورځې په شمار دي، که ډېر عمر وي هم تیر شي. او تبلیغ ملګري وایي چې که د ځمکه اسمان د شرشمو دانونه ډکه شي نو بیا به هم ختم شي، د آخرت عمر به د جنت عمر به عابد الاباد وي، یعنی به تل ترې تله وي. الله دا زمونږ د تاسو ټولو حصې د جنت مقام وګرځوي. او الله دا د څومره مردگان د مونږ تاسو پرته دي، د آدم علیه السلام نه ونسل پیغمبر علیه السلام آخري امت چې څومره مردگان دي، دا د ټول الله قبرونه د نورونه ډکي، الله د جنتونه نصیب کړي او جنتونه د الله ورکړي. او مونږ ژوندیو ته د الله خیر او سبب او مینه محبت وګرځوي ژوند. مننه ملګرو، دعا شې مې یاد لرئ.